سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یاستی، د صحت جامې به پر تن ولرئ. د فیسبوک ملګرو تاسو ستړي مه شئ، د ټیک ټاک ملګرو تاسو ستړي مه شئ، دواړه په خیر راغلی. زه هرکلی کوم دواړو ته. ډیره مننه چې ملګري په تمه ول د تږو چینه ادبي خپرونې ته. نو زه له ټولو ملګرو منندوی یم چې د خپرونې سپورټ لپاره یې لاسونه راسره راکړي دي او مخکې ځو سره او له خیره سره که ژوند نو یو وخت به راسي چې یو بریالی خپرونه به وي. نو زه ډېر تمه لرم او ستاسو ملتیا، ستاسې ملګرتیا ته ډېره اړتیا لرم. ستاسو د هم کور ودان وي چې په پوره اخلاص، په پوره مینه، په پوره صداقت سره مخې ته ځئ. ټیک ټاک ملګرو له تاسو هم ډیره مننه. ژوندي اوسئ، کور مو ودان. سهاک ورور مننه، ژوندی اوسئ. انځور صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نن بیا هم زه دوه ځایه لایف یم چې یو د فیسبوک ملګري مې دي چې ما په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم لینک شریک کړی دی دوستانو سره، او د ټیک ټاک ملګري دي چې دوی دلته خو دې خپرونه کې دا څومره شپه ده راسره ملګري دي او یو بل سره خواله کوو د زړه. خپرونه کې تاسې اړیکې هم راخلو. تاسو کولی شئ همدا د فیسبوک له طریقه راسره برخه واخلئ، تاسو کولی شئ د ټیک ټاک له اړخه راسره برخه واخلئ. ښه، زه فکر کوم چې حکیمي صاحب زنګ ووهه. زه بخښنه غواړم چې زه هغه ته یو مسیج وکړم. زه فکر کوم په دې هغه کې ما سره نسته، دلته به نه په غالب ګمان د فیسبوک کې هغه همدا فکر کې کله راځي لایف راځي، هغه پوښتنه داسې یو څه کوله. په هر حال نو ستاسې له ملتیا مننه. ژوندی اوسئ، ژوندي اوسئ. خدای دې وکړي ښه اوسئ. زه ټولو ملګرو ته بیا ښه راغلاست وایم او زه هیله لرم چې تاسې هم زما سپورټ وکړئ، لایف هم شیر کړئ ځان سره چې نور ملګري هم خبر شي. پرون فیسبوک ملګرو ډېره ځواني وکړله، په وروستیو کې ټیک ټاک ملګرو ډېره ځواني وکړله چې لایف یې له ټولو سره شریک کړه او کاملا مونږ راحته وو او مونږ ډېرو ملګرو واورېدلو، ډېرو ملګرو وزغملو. نو موږ ټولو نه ډېره مننه کوو. نو خدای دې وکړي چې تاسې هم راسره وخت تیر کړئ او خسته نه شئ راسره. زه به خوشحاله شم چې تاسې د خپرونې تر اخره پورې راسره ملتیا وکړئ. ډېرو ملګرو سلامونه راسولي دي، د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. مننه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. فیسبوک ملګري دي خیر وي چې دوی نهایتا ډېره مینه راکړه. دلته د ټیک ټاک ملګري چې دي ټولو سلامونه کړي. ځلان صاحب تاسو ستړي مه شئ، عبیدالله ورور تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زیات هرکلی کومه. زم یو ملګری د فیسبوک له ملګرو راخلم، جاوید موسازی، ریکویسټ یې راغلی ده. نو که دی راسره وصل څه دی نو په ایران کې مسافر ده او په دې وروستیو کې چې زه هم ایران ته راغلی وم، هلته مو سره ملګرتیا وکړله. دیدار صاحب سلامونه، احترامات، په خیرونه. خدای دې وکړي ښه اوسئ. زه که ته لایف ته راسې نو بیخي به ښه سي، دا به موږ دپاره یو افتخار ځای وي. حکیمي صاحب وعلیکم سلام، ما مخکې یادونه وکړله. دیدار صاحب زه دوه ځایه لایف راغلی یم، یو دلته فیسبوک باندې لایف راغلی یم او دلته ټیک ټاک باندې لایف راغلی یم. دغه پروګرام کې نو ما سره ملګري شاعران برخه اخلي. بیا د ورځې په جریان کې چې زه د افغانستان ملګرو لپاره راځم، هغوی نه بیا یو ځانګړی میلمه لرم. موسازی صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. مننه، ژوندی اوسئ. لږ که په لوړ غږ خبرې وکړئ چې غږ به دې زه هم صحیح واورم، د ملګري به هم صحیح واوري. حکیمي صاحب ته هم په خیر راغلی، ستړی مه شئ. ښه راغلاست. زنګ دې راغی، زنګ دې ما بند کړ چون لایف کې ومه. نو خدای دې وکړي چې خفه سوی نه اوسې، دلته هم په خیر راغلی. ما خو بیا زه یادونه کوم چې هم فیسبوک اعلان وکړه، ستا د ټیک ټاک لپاره هم مې دلته ملګرو سره اعلان وکړه، ټولو سره مې شریک کړی. ښه
میلمه لرم د فیسبوک له ادرسه د ستړي مه سئ موسازی صاحب په خیر راغلی مسافرۍ ژوند څنګه تیریږي مننه خوشحال صاحب جوړ اوسئ په خیر تکړه قراري ده خوشحاله اوسئ ډېره مننه د څونه وخت څه په خیر چې ایران کې له خیره والله خوشحال صاحب ایران کې خو تقریبا 4 میاشتې پوره کېږي ښه 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 4 میاشتې کېږي کارونه روان دي په خیر کېږي له خیره والله بس پته مې خوشحال صاحب ورته کار وته نو دا منتظر بس ورته موږ انټرویو دا تقریبا 2 میاشتې کېږي نو ان شاء الله پته مې وزې ته ښه خدای دې وکړي دیدار صاحب پیام کړی دی د ځینو مشکلاتو له امله نسي راتللی دیدار صاحب نو ډېر لوی انسان دی دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی چې موږ عجزو ته دیدار صاحب نه زموږ ډېر په ټیټه سطحه خلک یو دیدار صاحب یو لوی دریاب ده چې خصوصا د فلسفې او ادب برخه کې چې ټول دوستان ټول ملګري ښاغلی عنایت الله دیدار پیژني او د ده له پروګرامونو سره پوره آشنایي لري له ده سره آشنایي لري په دې وروستیو کې نو د غریبو لپاره په هیواد کې ډېرې هلې ځلې وکړلې ډېر خپل وخت یې ورته ورکړ حتی خپل رسمي دندې ورته پرېښودلې مګر دوی د خپلو وطنوالو د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړ او زه افتخار کوم چې ته مې پروګرام کې ته ناست یې ډېره مننه دیدار صاحب کور ودان زه ستاسو مرید یم زه ستاسې مرید یم زه همیشه غواړم تاسې واورم دا چا چې ماته ناست دی دا ماته لویه خبره ده ښه موسازی صاحب مهرباني اورو غزل راته وایې شعر راته وایې مسافرۍ قصې درته که وکړمه یا درنه واورم هسې نسې په زړه سې نه والله صاحب یا خوشحال صاحب دغې برخه کې خو موږ څه مهارت نه لرو نه د غزل برخه کې نه د شعر برخه کې والله دغې ته به درته لږ ضرورت دغه څه نه والله نه لرم دغه مهارت ښه ډېره مننه سمه ده کور ودانو بس خدای پاک هم کارونه په خیر وکړه ټیک ټاک ملګري ګیلمن دي دوی سره مې یو څو لنډې خبرې کوم د څو ملګرو کومنټونه وایم بېرته تاسو ته راځم په خیر کور ودان ډېره مننه دیدار صاحب دلته د ټیک ټاک ملګري هم ټول درته سلام کوي خدای دې وکړي وایي چې ښه اوسې نو ډېره مننه وایي چې ته پروګرام اورې او دوی وایي چې دلته نو دیدار صاحب چې دا دې کې شک نشته چې یو لوی انسان دی او د شتون موږ دپاره هر څه ده ما دغه پروګرام شروع کړی سره دی چې لومړۍ مشوره مې له تا سره کړې ده او تا پوره ډاډ راکړی دی دا ما لپاره لویه خبره ده خدای تا ژوندی لري ډېره مننه د ټیک ټاک ملګرو ته راځم د ټولو حلیمي صاحب څه شو دلته کومنټ کړی و حلیم خان د ټولو لپاره زه سلام کوم حلیمي صاحب د ټولو کومنټونه وایم هیله ده چې خفه نه سئ د ټیک ټاک ملګرو ته ورځو دیدار صاحب هم را سره دی نو دوی نه به هم اورو اوس زه نه پوهېږم چې کوم ملګری اول راغلی خو راځه انځور صاحب ستړي مه شئ په خیر نور ملګري هم په نوبت سره راغلم خدای دې وکړي څوک خفه نه سي سلامونه خوشحال صاحب وعلیکم السلام انځور صاحب ستړي مه شئ وخت مو په خیر مننه خوشحال صاحب یو خاص سلام د فیسبوک ملګرو ته د ټیک ټاک ملګرو ته هیلهمند یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي خوشحاله اوسئ انځور صاحب ډېره مننه ښه راغلاست دیدار صاحب هم ناست دی ښاغلی عنایت الله دیدار ستاسې برنامه اوري ستاسې غږ اوري ستاسو شعرونه به اوس اوري مننه ژوندی اوسئ یو خاص سلام د ما له طرفه هم ورته وایي د ما غږ اوري نور څنګه یاستئ خوشحال صاحب تاسو څنګه یاستئ ښه یاستئ کور مو ودان ژوندي اوسئ ډېره مننه څه مو تیار کړي نن خپرونې لپاره څه به راته وایې له خیره مننه خوشحال صاحب یو دوه ګوډو مات غزل دي هیلهمند یم چې د مخکې وړ مو وګرځي حتما به مو خوښېږي ولې به مو نه خوښېږي غزل به درته وایم خوشحال صاحب چې وخت دردو لیونی کړی یم وخت دردو لیونی کړی یم وخت دردو لیونی کړی یم د غم شیبو لیونی کړی یم وخت دردو لیونی کړی یم د غم شیبو لیونی کړی یم مننه خوشحال صاحب وخت دردو لیونی کړی یم د غم شیبو لیونی کړی یم رقیبه نور به درته کلی پرېږدم ستا ناکردو لیونی کړی یم رقیبه کلی به رقیبه نور به درته کلی پرېږدم ستا ناکردو لیونی کړی یم په دیوالونو بلومه ډیوې تورو تیارو لیونی کړی یم الله 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 ډېره لیدی
مننه خوشحال صاحب. په دیوالونو بلومه ډیوې تورو تیارو لیونی کړی یمه او نشته دوا مې د بې وسه زړګي سوو زخمو لیونی کړی یمه اها او نصرت ټول په یو ټغر چې ټول شي اها په بخښنې سره نصرت نصرت ټول په یو ټغر چې ټول شو دې پښتنو لیونی کړی یمه الله الله خدای دې ټول کې خدای دې ټول کې آمین. مننه ډېر خوشحال مننه صاحب. ته را سره اوسه انځور صاحب زه څو لنډې خبرې کوم ملګرو ته کومنټونه هم وایم خو زه کوم ملګري سره اړیکه به راخلم مجبوره یم هغوی په وغږوم اوس کومنټونه خامخا وایم او تاسې راخلم زه منتظر یم تاسې را سره برخه واخلئ شعرونه راته ووایئ د ټولو ملګرو نه ډېره مننه نادان نادان سلامونه وعلیکم سلام عزیز صاحب تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی سحاق تاسو هم په خیر راغلی ټول ستړي مشئ عبدالملک تنها ورور تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی هرکلی کوم درته نو ټول ستړي مشئ زما ټول په یادېږي ټول اورمه ډېره مننه کوم چې برخه اخلئ دلته فیسبوک ملګري هم زیات دي نو طبعا چې کله دا کومنټ وایي کله دا کومنټ کوي بیا برنامه پاتې کېږي نو مجبوره یې چې تنها کومنټونه ووایو او هغه روانه کړو ملګري روانه کړو انځور صاحب ته منتظر اوسېږه همدلته نور ملګري هم راخلو د خیره سره بنډار به مخې ته وړو بالکل زه منتظر یم. یاد راخلم یاد پسې حلیم خان راخلم حلیم خان ورو تاسې هم منتظر اوسېږئ سلامونه یاد صاحب ستړي مشئ وخت مو په خیر ډیره مننه خوشحال صاحب بد حال کې وه زړګي یې نن غرمه په تناره اها بد حال کې وه زړګي یې نن غرمه په تناره لت پت وه د خولو نه تکه سره په تناره د زوره به زه دلته مات رامات شوم په ملا کې ډوډۍ پسې چې هغه ماتېده په تناره ډېرلې هغه د چا په سوچ کې وه هغه دنیا کې نه وه دا ځکه خو مړی ترېنه لوېده په تناره ډېره مننه خوشحال لالا سلام پښتنه مینه تاسې ته ټولو ملګرو ته هغه که فیسبوک کې زما غږ اوري او که په ټیک ټاک کې اوري سلام او مینه ډالۍ کوم تمه د ټول به روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ ډېره مننه ژوندی اوسئ زه خو دغه د فیسبوک بیا وایم چې د ټیک ټاک نوم درته اخلم تر څو چې نوم صحیح سي بیا مغه نوم درته اخلم په خیر راغلی ستړی مه شئ ملګرو زیات سلامونه وکړل ټولو ته وعلیکم سلام وایم د فیسبوک ملګرو ډېره مننه ټیک ټاک کې ملګري نوي چې راغله هغوی سلامونه راستولي دي کور مو ودان یو ملګري لیکلي وی ته مې فورباک کې ولیدلې هماغه خو به نه یې زه هم په ځان شاکي کړم و بالکل هماغه یم تاسو چېرته لیدلی یم هماغه ځای کې یم نو خدای دې راوله او عبدالمالک ورور لیکلي دي چې چېرته یې فعلا زه فعلا فرانسه کې یم ورور او فعلا همدلته ژوند کوم نو خدای دې وکړي نو چې راحته ژوند تېر کړو سره ډېره مننه ژوندی اوسئ ښه یاد صاحب ښه راغلاست ملګري نوي را سره ډېر یو ځای د فیسبوک کې چې زه فیسبوک پاڼ نن لایف راغلی یم مشر لالا عبید لالا هم سلامونه راستولي وعلیکم سلام ورته وایم نو ټول ملګري دې غږ اوري مهرباني ځان په اړه لاند معلومات بیا ورته ورکړه چې زیات ملګري نوي دي راسته ښه ډېره مننه ملګري خو به مې ټیک ټاک راپېژني ځکه نوم مې ښکاري نو که د فیسبوک هغه بس امرایه د لوکنه ښه راغلاست مهرباني نو غوږ یو درته چې واورو درنه ډېره مننه خوشحال لالا په ډېرې بښنې خاص څه مې نه دي تیار کړي خو د سلام افریدي یو غزل دی دا ذهن کې دی همدغه درته ماښام دی یو خاموش غوندې سړک دی زما شک دی ماښام دی یو خاموش غوندې سړک دی زما شک دی ماښام دی یو خاموش غوندې سړک دی زما شک دی یو کس وهلی مخ نه تربوزک دی زما شک دی زبردست یو ښکلی د جمعې په شپه په سترګو کې مسکی و یو ښکلی
د جمعې په شپه په سترګو کې مسکۍ و، اوف دا زړه مې هم د هغه ورځ نه ورک دی. الله زما الله شک بیا دی. ووایه بیا ووایه ډېره لیدې ډېره لیدې. یو د جمعې په شپه په سترګو کې مسکۍ و، اوف دا زړه مې هم د هغه ورځ نه ورک دی. زما شک دی او زما د یار ګوګل کې خو به کاڼې چرته نه وي. اها زما د یار ګوګل کې خو به کاڼې چرته نه وي، چې زړه دی نو بیا ولې دومره کلک دی. زما شک دی. واه واه ډېره لي. خوشحال صاحب بیت دی چې په غم کې مې د ټولو نه اخره کې را درومي. اها چې په غم کې مې د ټولو نه اخره کې را درومي، خادۍ کې مې د ټولو نه چابک دی. زما شک دی. زبردست. اخر بیت د ډېر ښه بیت دی. سلامه آینه کې تر سهاره مخ ته ګورم. اها سلامه آینه کې تر سهاره مخ ته ګورم، بېګا راته وهلی چا سترګک دی. زما شک دی. اها زبردست دی. ډېره مننه خوشحال لالا چې په دې هیله چې ستاسو او د ټولو ملګرو خوښ شوی او ادبي تنده مو ماته شوې کړي. ډېره مننه. ډېر ښه کور ودان ژوندي اوسئ. ډېر ښه انتخاب دی کړی. بس بیا دې راخلمه بل ملګري سره خبرې وکړو. انځور صاحب راسره دی، دا مې نن منتظر کړی دی. دنه به نن لږ څه ډېر واورو، بیا به تاسو نوبت بیا درځي. له خیره منتظر څه به خیر انشاءالله زموږ ټولو ملګرو نه بخت یوه هیله کومه چې دا لایف ته چې راځئ دا لایک کړئ، تر څو دا لایف مخکې لاړ شي نور ملګري هم خپرونې ته راشي. د ټولو ملګرو ټولو نه هیله لرم. فیسبوک ملګري ښه دي، شیر کې تکړه دي، ډېره مننه. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ، ورور آباد اوسئ. سمیر افغان صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست. کور ودان سې راسره استئ. عبدالستار حکیمي سره د مسله خپله د همدلته یې حلی وروسته یې حلی تاسو کار ده. مقصد دواړه ورته کم راغلو. مقصد دا دی په یاد دي. ما خو دغه اعلانات ډېر ورته وکړل، خو ښه و بیا هم ښه و الحمدلله. ټول ملګرو مننه چې سپورټ یې وکړه. سیف الله محبوب فیسبوک کې کومنټونه کړي دي، ډېره مننه. ښایسته ښایسته شعرونه یې رالیږلي دي. نور ولي ورور تاسې نه مننه. کور مو ودان. عبدالوهاب ورور تاسو نه مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، ټول په خیر راغلی. دلته نو زه یو بل ملګری راخلم. مخکې ملګری راواخیسته خو فکر کوم چې وتښتېده، ونه تښتېدې، ګاډي کې وصل نه سوله. سلامونه. وعلیکم السلام. وروره ښې جوړې؟ ایمان خان ستړي مه شئ، په خیر راغلی. هرکلی کوم. خیر اوسې وروره، مننه. خپله ښې وخت ساعت ښه تېرېږي؟ مننه. ایمل جان هرکلی کوم. نو مهرباني د لیدونکو او اوریدونکو ته د ځان په اړه لنډ ووایه، کوم ځای نه تماس نیولی؟ زه خو د کابل یم او اوس فعلا چې یم فرانسه کې ژوند کوم. ښه موږ یو وطن کې یو سره. یو وطن کې بوی م راځي یو بل ته. انځور صاحب هم راسره دی، غږ دی اوري، سلام کوي درته. نو مهرباني. وعلیکم انځور وروره ښې جوړې په خیر یې؟ مننه. نورولي ورور نوبت درکوم، منتظر اوسېږه وروره. یو لنډ شعر به درته ووایم ښه که اجازه مې؟ ډېره مزه به وکړي. کوچی زلان صاحب دیب ستا نوبت دی، مهرباني. وایي ستا لیوني ټوله دنیا پرېښوده، ستا لیوني ټوله دنیا پرېښوده، چې کله تا دا لیونی پرېښوده. زما یاران خو په ما اوس خبرېږي، زما مغزو کار له پخوا پرېښی. څنګه زما یاران خو په ما اوس خبرېږي، زما مغزو کار له پخوا پرېښی. ښه یو بل شعر به هم درته ووایم، د ما لنډ اوږده دي. ډېر ښه انتخاب دې کړی و. وایي نورې تبصرې دې په جمال نه کوم، دغه ټول په زنخال نه کوم. ما د مینې تبه نورې تبصرې دې په جمال نه کوم، دغه ټول په زنخال نه کوم. ما د مینې تبه ځکه چې رانه پرېږدي، زه چېرې دارو نه خورم پال نه کوم. ښکلې مې بلها پکې ځای کړي، زه د زړه د کور منځ کې دیوال نه کوم.
تا چې په واده دې راتلو کړې نو څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم خلک د نشې د پاره خیر ټولۍ زه به د جانان د پاره سوال نه کوم. واه بیا ووایه. ډېر عالي بیت دی، ډېر ښکلی بیت دی. دومرې تبصرې دې په جمال نه کوم دغه انټول په زنخال نه کوم. ما د مینې ته به ځکه چېره نه پرېږدي زه چېرې دارو نه خورم پان نه کوم. او ښکلې مې بلها پکې ځای کړي زه د زړه د کور منځ کې دیوال نه کوم. تا چې په واده د راتلو کړې نو څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم. خلک د نشې د پاره خیر ټولۍ زه به د جانان د پاره سوال نه کوم. ډېر عالي بیت، زبردست. الله دې وکړي چې خوښ شوی مې وي. ډېره مننه جي. کور ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې واخیستله. ملګرو ندیم هیله وکړه چې دغه لایف هم شیر کړي او هم یې لایک کړي چې نور ملګري هم خبر شي سره. کور ودان د ټولو له سپورټ نه، د ټولو له ملګرتیا نه کور مو ودان. ډېره مننه. یو لس شل به خو به یې زه مو شیر کوم. ډېره مننه قربان، ډېره مننه. خیر اوسئ، هیله کوم ورو خوشحاله اوسئ. انځور وروره ته پې ورځه که نه چې بیا زه یوازې سمه بیا داسې تخنېږم ته یې راسره ووایه یو غزل یو شی انځور داسې چېرته ته نه پرېږدو، هغه باندې ډېر شعرونه وایي. نه انځور صاحب مهرباني غوږ یې درته. خوشحال صاحب ما سره یو غزل دی چې ته لږ چپ شه درده څوک راته یادېږي. مننه خوشحال صاحب. ته لږ چپ شه درده څوک راته یادېږي ګورې نه چې مې د زړه ضربان زیاتېږي. ته لږ چپ شه درده څوک راته یادېږي ګورې نه چې مې د زړه ضربان زیاتېږي. تصور کې د چا ټول ځان کړمه رسم ژر یې وران کړم وایم ولې نه غږېږي. ډېر عالي، ډېر ښکلی. مننه خوشحال صاحب. د یار دوه سترګې ډمانې محترمې د غزل ښاپېرۍ هم ورته ګډېږي. ډېر عالي، ډېر زبردست. محبت در نښکاره نشي ګلابه دروند سړی پکې بڼکې نه سپکېږي. واجی بیا ووایه ډېر عالي دی. خوشحال صاحب محبت در نښکاره نشي ګلابه دروند سړی پکې بڼکې نه سپکېږي. د عاشق د معشوقې ازار وهلی ورته ګوره رنګ یې ورځ په ورځ جېړېږي. بیا ووایه. مننه خوشحال صاحب. د عاشق د معشوقې ازار وهلی ورته ګوره رنګ یې ورځ په ورځ جېړېږي. وخت دا رنګ مې ډېر توپیر کوي د نورو ورسره مې ټول زخمونه راشړېږي. د ریحان په حق کې پورته کوي لاسونه اخ تقدیر په دعاګانو کې بدلیږي. واه ډېر عالي، ډېر زبردست. او د فیسبوک ملګری هم راخلو. نورولي اعتماد صاحب چې دی منتظر دی، نو خدای دې وکړي سی وي. اعتماد صاحب بلنه مې در ولېږله، نو خدای دې وکړي چې راسره دی منتظر زیات دی. انځور صاحب ډېره مننه. ټول ملګري بیا هم ستړي مشي. په خیر راغلی. مله کله دغسې خبره هم تښتي. اعتماد صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مننه، تاسو ټول په ښه راغلاست. وایم خوشحال صاحب هیله ده چې تاسو به ښه وي. کور ودان تر کومه زه ویډیو کال یم، نو زه به هڅه وکړم چې که کامره بنده شي ځکه چې تر څو مشکل نشته. راځه اورو غوږ یو درته.
لومړی خو ډېر زیات خوشحاله سوم چې ستاسو مې ولیدلې او غږ مې دې واورېد. ټولو ملګرو ته او لیدونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خو د هماغه د وطن د وخت د غږ مینوال یم. قربان دې سم. په غږ په لیدو دې ډېر خوښ شوم او خوشحاله په دې سوم چې فکر کوم دلته به راغلی وې. فکر کوم فرانسه کې وې. فرانسه کې یم، بله فرانسه کې یم. ډېره مننه، ژوندی اوسې، ښه راغلی، په خیر راغلی. مهرباني ملګري مو غږ دې درته چې له تا واوري. انشاءالله زه به یو څه ووایم خو خوشحاله سوم. انشاءالله ګورو به له نږدې نه بیا سره. ما سره د منصور صاحب یو څو بیتونه دي. وایي ته څه خبر یې چې په زړونو کې غوغا څنګه وي. ته څه خبر یې چې په زړونو کې غوغا څنګه وي. اوهو. او ته څه خبر یې چې په غرونو کې ژړا څنګه وي. او ته څه خبر یې چې د مینې انتها څنګه وي. راز هم په راز کې مې ساتلو خو څه چل نه راتلو. الله کره ویله ډېر لږ څه ویله. غږ مې تر تا د رسولو خو څه چل نه راتلو. زه او یاران خبر چې چلو خو څه چل نه راتلو. ډېر علي، ډېر علي، ډېر ښه انتخاب دی کړی. ممتاز زورکزی صاحب وایي دې عذاب تجربه هم ښایي په ځان وکړمه. د دې عذاب تجربه هم ښایي په ځان وکړمه چې ته مې څنګ کې او زه د ستا ارمان وکړمه. انځور صاحب غږ اورېده؟ بالکل بالکل زه یم. مهرباني. او ما سره د شعرونه څو بیتونه چې دي په موبایل کې دي را سره کله کله ښکته او پورته کېږي. نو ډېره زیاته بښنه غواړم. دا چې یو څه امادګي مې نه وه را سره او څه امادګي مې نه وه نیولې، بیا به راتلونکي کې برخه اخلم او یو وروستی بیت وایم. وایي زه هغې شیرینې وسوم چې یو زړه یې دی د کاڼي. ډېر علي، ډېر علي. هغې شیرینې وسوم چې یو زړه یې دی د کاڼي. ته د کاڼو له شیرینې سره څه وایې فرهاده. واه جي واه، زبردسته دی، زبردسته. ډېر علي، ډېر ښکلی. ډېره زیاته مننه. تاسو ته ښه پروګرام. زه به تاسو تعقیبوم، نورو دوستانو ته وخت ورکوم او په راتلونکي خپرونو کې به در سره برخه اخلم. زه منتظر یم. کور ودان، کور ودان. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. سلامونه، مننه. کور ودان. ښه وختونه الله دې مل. کوچی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مننه، نیکې هیلې. خوشحال صاحب تاسو ته، مینوالو ته او انځور صاحب ته خاص سلامونه. لومړی کې به 2 بیتونه درته ووایم چې قسم په خدای که بې له تا نه زندګي وکړمه. قسم په خدای که بې له تا نه زندګي وکړمه، مرګ به حیران وي، زه به داسې خودکشي وکړم. مننه. وایي قسم په خدای که بې له تا نه زندګي وکړمه، مرګ به حیران وي، زه به داسې خودکشي وکړم. او تا راته داسې زړه مات کړی دی بې ننګه یاره، که په خپل ژوند کې کله چا سره یاري وکړم. او یو نوی غزل دی، تا ته دې ډالۍ وي نو فیسبوک کې ډېره مننه، ډېره مننه. زما په درد خبره د دلداره لکه ستا. زما په درد خبره د دلداره لکه ستا، بې وسه د څه نه وایي هنداره لکه ستا. او راغورځي مې په غېږ کې له مداره لکه ستا، خوند اخلمه د ستورو له دیداره لکه ستا. واه 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 واه. راغورځي مې په غېږ کې له مداره لکه ستا، خوند اخلمه د ستورو له دیداره لکه ستا. ملنګه د غربت خونه دې ړنګه میراثي شه، خالي لاس را روان یم له بازاره لکه ستا. واه جي واه، زبردست. د غربت خونه دې ړنګه میراثي شه، خالي لاس را روان یم له بازاره لکه ستا. یو وخت نه یتیم وم نه مزدور وم د خلکو، یو وخت ما ژوندون کو باداره لکه ستا. واه 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 واه. بیا ووایه، بیا ووایه، بیا ووایه. ډېر علي، ډېر زبردست. یو وخت نه یتیم وم نه مزدور وم د خلکو، یو وخت ما ژوندون کو باداره لکه ستا. خواږه خواږه یاران مې ماتوي د هیلو څانګې، یوسف یم څوک مې نشته د چناره لکه ستا.
واه واه ته هم واه له زندګي زیاتې مړ شوی ځلانده، ته هم له زندګي زیاتې مړ شوی ځلانده، زه هم کډه په سر یم له دې ښاره لکه ستا بې واه وسه جی د واه څه نه ډیره اورم مننه ژوندون. ځلان صاحب څنګه حد دې کړی یار څه شاعري قربان زړونه ډیره مننه له دغو یو ملګرو نه پخوانی چې غزل دی. سلامونه یې واچول د شعر ویلو په منځ کې پوره داد درکه درته سدوزی صاحب تاسو ستړي مشئ ټول محمد روړ تاسې په خیر راغلی او نور ملګري هم راغله خو دا کومنټونه یې مانه بره لاړل فکر کوم چې د یاده مې نومونه ونوځي وفادار ورور تاسې هم ستړي مشئ ټول په خیر راغلی ځلان صاحب مهرباني بله ورو مننه. پخوانی غزل دی هیله ده چې خوښ مو شي. وایي لکه بایللی جوارګر ګرځوم ماتې هیلې، لکه بایللی جوارګر ګرځوم ماتې هیلې، خاوند د دې ښار کې نور هیڅ نه دي راپاتې هیلې، تر نیمو واه جی واه شپو به مې شمېرلي د اسمان ستورو ته، زه چې ماشوم وم راسره وې دومره زیاتې هیلې، ته بیا ووایه ته بیا ووایه تر نیمو شپو به مې شمېرلې د اسمان ستورو ته، زه چې ماشوم وم راسره وې دومره زیاتې هیلې، ګلابي یاره د ښایست غوټۍ دې ونه سپړې، د وخت خزان درپسې ګرځوي جلات هیرې. او د غم سودا سره د غم له ښاره بیرته راغلم. زهر صاحب د غم سودا سره سودا سره د غم له ښاره بیرته راغلم، چا اخیستلې نه د چا ماتې میراتې هیلې. واه ستا جی د واه وطن بهار شهید دیان پخوا ځلانده، ستا د وطن بهار شهید دیان پخوا ځلانده، ته لا تر اوسه د زړه کور کې ورته ساتې هیلې، خاوند د دې ښار کې نور هیڅ نه دي راپاتې هیلې. وایي زما د مینې همسفره دیوالونه نیسم، اوس چې راځمه ستا تر دره دیوالونه نیسم. زبردست د مینې همسفره دیوالونه نیسم، اوس چې راځمه ستا تر دره دیوالونه نیسم، د هجر درد دې رانه وړی د نظر د سترګو، د یوسفي ښکلا رهبره دیوالونه نیسم. ډېر ښایسته. واه جی واه واه جی مننه. یو انتخابي دوه بیتونه دي چې لارې به بېلې کړو روان به شو که خوښه دې وي، لارې به بېلې کړو روان به شو که خوښه دې روان وي به شو که خوښه دې وي، چې نوره نه کېږي نوران به شو که خوښه دې وي، او د نن نه پس به په یو بل پسې بیخي نه ژاړو، زړونه به سخت کړو کافران به شو که خوښه دې دا وي. چیرته امکان لري بیا ووایه بیا ووایه لارې به بېلې کړو روان به شو که خوښه دې وي، او چې نوره نه کېږي نوران به شو که خوښه دې وي، او د نن نه پس به په یو بل پسې بیخي نه ژاړو، زړونه به سخت کړو کافران به شو که خوښه دې وي. چیرته امکان لري چیرته امکان اظهار لري صاحب ډېره زما دا مننه څو ورځې کېږي غږ مې ډېر خراب شوی دی، هغه مګر پخوانی خوند زه فکر نشته کوم چې دا څو ورځې کېږي غږ دې ډېر ښه سوی ده یاره مننه قربان مشم، خو زما مخکې د عادل خاموش خو تاسو پیژنئ، نږدې ملګری مې پاتې شوی دی که نه، صنفی مې ویل بل سړی ده د هغه دوه درې بیتونه ما ډېر ښه د هغه په اواز کې ویلې، چې کله به یې زه لایف ته لاړم د هغه اواز به مې وایست خپله باریانه و ماته، خو اوس غږ خراب شوی دی. نو انځور صاحب تاسو څه لرئ ارشاد؟ انځور صاحب نه اورو اوس د پوهېږي خاموش کله چې ما لومړي ځل لپاره په افغانستان کې میلمه که ځان سره نو ما ته وی چې زه ستا په غږ شعر وایم ما د پاره والی امکان نه لري زما په غږ څنګه د شعر وایي تاسې باور وکړئ چې شروع یې وکړه زه یې په ځان شاکي کړم چې دا غږ زما دی که د خاموش دی یعنې کټ مټ هغسې ما کومه چې لفظونه مې تلفظ کول کټ مټ همغسې دی لګیا و یعنی باور هم اوسه چې ما ویل دا څنګه امکان لري خو دومره ښه انداز دومره علي چې مه کوه پوښتنه همدومره خوږ انسان دی ښه انځور صاحب مهرباني تا ته غوږ یو له تا یې اورو خوشحال صاحب کوچی صاحب دا یو څو بیته دي ما سره زه به دا ووایم نور به نو زه وخت نه نیسم ځکه چې نفر ډیر دی لایف کې نور به راوځئ زه به انشاءالله چې محبت کې لیونی شي سړی چې محبت کې لیونی شي سړی په دغه وخت کې بیا سړی شي سړی چې محبت کې لیونی شي سړی په دغه وخت کې بیا سړی شي سړی مننه خوشحال صاحب چې محبت کې لیونی شي سړی په دغه وخت کې بیا سړی شي سړی د مینې هر څه وي د بل په لاس کې
په بخښنې سره د مین هر څه وي د بل په لاس کې د معشوقې د لاس بنګړی شي سړی خبرې ونه واه 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 واه. او ځان سره سل رنګه سوچونه وکړي مهم. ځان سره سل رنګه سوچونه وکړي خو د یار مخکې بیا ګونګی شي سړی الله ځان سره ځان سره سل رنګه سوچونه وکړي خو د یار مخکې بیا ګونګی شي سړی مننه آها. خوشحال صاحب خوښ شوم چې یو ځل بیا په یو خواږه سړي سره په یو خواږه لایف کې بیا ملګری شوم مننه چې موږ ته مو وخت راکړه نو تر بیا چې ډیره زه بیا ستاسو مننه لایف ته انځور صاحب. راځم تاسو ته ښه لایف ښه خپرونه ښه شپه کور ودان خوشاله اوسئ. حلیم خان تاسې ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. وعلیکم سلامونه خوشحال صاحب ډیر خوشحاله یم چې تا سره ملاو شوم او اول سلامونه تا ته کوم او بیا ټولو اوریدونکو او کتونکو ته کوم او وعلیکم السلام. زه د په خپل وطن کې مینوال یم او په مسافرۍ کې هم مینوال یم او هر چېرته تانده چې یې قربان. تا دې ژوندی لره خدای دې تا لري. ډیره مننه، ژوندی اوسئ. کور ودان له مینې دې مننه. ښه راغلی. زه هرکلی کوم ټول ملګري د ستړي مه شي وایي. فیسبوک ملګري دې هم غږ اوري، هغوی هم ټول سلامونه کوي. سلامونو ته زه ستا په نمایندګۍ وعلیکم سلام وایم. مهرباني نو ملګري به غوږ وي چې څه ورته وایي له خیره. خوشحال صاحب بخښنه غواړم چې شعرونه راته نه دي زده خو مینوال د ستا د شعرونو یم ډیره ښه ده. خیر ده اورو لنډ ځان په اړه ووایه چې فعلا چېرته یې کومه لاره راغلې دا راته ووایه. زه خو یم د افغانستان د کونړ ولایت یم او راغلی یم امریکې ته په امریکې کې اوس په کلیفورنیا ولایت کې یم. ښه ډیره ښه ده. ما څو ورځې مخکې لایف کې د کونړ د خلکو په اړه وویل که نه. زه په لومړي ځل چې کله کونړ ته لاړم اول ځل مې زه کونړ ته نه وم تللی له هغې وړاندې هلته هغه د کرکټ میدان چې ده اسداباد کې یعنې ته باور وکړه چې د دې کونړ خلکو کومه مینه ما ته راکړله. ما ویل ما چې دا ټول افغانستان یو خواته کوي په میلمستیا کې د کونړ خلک بل طرف ته کوي. دومره خواږه خلک دومره مینه ناک خلک چې مه کوه پوښتنه. موږ یو ډېر عامه اصطلاح لرو. نو ښه ده چې ته یې دغه د بیا مې د کونړ خاطرې رایادې مننه ته په خپله خوږ سړی دروند سړی او بس ژوندی دې وي هر چېرته چې وروره. هغه همدغه برنامه د خوا کې یو ځانګړی میلمه لرو تقریبا هغه د وطن د خلکو لپاره په دې ده چې لږ وخت ده د نسبتا د ځای نه خو دلته خو ملګري ټول د ورځې کار کوي د شپې هم ډېر ملګري کار کوي خو بیا ډېر ملګري وزګاري په دې وخت کې بیا نو یو بل نه شعرونه اورو. ډېره مننه چې برخه دې واخیسته. مننه خوشحال صاحب زما سلامونه دیدار صاحب ته هم کوه او ټولو ملګرو ته او غږ دې اوري خوشحاله شوم فیسبوک ته ناست دی غږ دې اوري سلامونو ته دې حتما وعلیکم سلام وایي. مننه زه به هم نور وخت نه نیسم او ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو سره هم خبرې وکړې او بیا به سره هم کور ودان ډېره مننه. ژوندی اوسې تا ته ښه وختونه ملګرو ته سلام کوه. افغان سدوزی صاحب تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوم درته. سدوزی صاحب غږ اورې؟ هلو سدوزی صاحب سلام. ښه فکر کوم اړیکه خو یې وصل ده خو غږ یې نشته. ښه په هر حال زه به یې اړیکه بنده کړم نو چې نور ملګري به راواخلمه. فیسبوک ملګرو وعلیکم سلام. طیب خزان ډېره مننه ژوندی اوسئ. وعلیکم سلام خدای دې آباد لره. عبدالوهاب خان ډېره مننه تا نه کور ودان ژوندي اوسئ. عبدالقهار انتظار تا نه مننه او عبدالقهار صاحب تاسې نه مننه. منصور جانه تا ته سلامونه سپیشل. ښه وایي نټ یې کار نه کوي لږ یې مشکل پیدا شوی. ښه د سدوزي صاحب د عمران تنها چې فعلا په ټیک ټاک کې راځي چې کله تللی وم دی هملته و په غالب ګمان دی ویل چې ما ته یاد شي هغه ورځ نو دا د دی شاید دی چې ښه رسېد د ده مخکې مې صفت کړی ښه رسې غیبت مې نه دی کړی که نه ویل چې تا ته څونه خلکو قدر درکړه اوس یې غیبت کوي. نو خواږه خلک دي ډېر میلمه دوسته خلک دي ډېر هوښیار خلک دي ډېر زحمت کښه خلک دي او ډېر مینه ناک خلک دي. خدای دې لري خدای دې ژوندی لري.
ټول او خدای دې کونړ همدغسې ښایسته لري. موږ به ورته باراني کونړ ویلی او رښتیا هم باران پکې زیات کېده. شبیر احمد رور تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. توحید رور تاسې هم ستړي مشئ، زارکلی کوم درته. زه ملګرو نه یو خاص دا کوم چې ما مخکې ویل ټیک ټاک فیسبوک ملګري تکړه دي، شیر زیات دی، خو د ټیک ټاک ملګرو ډېره مینه وکړله. خیر دې وي سي کور ودان چې هم شیر له ملګرو سره شریک کړی دی، لایک کړی دی، نو نور هم اړتیا ده. تاسو نه ډېره مننه. نیازی صاحب نظری صاحب وبخئ، تاسې هم په خیر راغلی. ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم. بلکل ستا نوبت دی. سمیر همدلته دی، چېرته به ځي؟ داسې تللی شي چې مفته خلاصېږي. ته ودرېږه د لایف نه وروسته به جنګ وګورې ته ورسره. ښه ملګری راخلم د ټیک ټاک نه. سمیر اخلم، ورپسې وفادار ورور منتظر اوسېږئ. سمیر افغان ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خوشحال لالا وای زه به هلته ستا په یاد او په تا ګران شم. زه به هلته ستا په یاد او په تا ګران شم، پټې سترګې چې له دې دنیا روان شم. خدای دې نه کوي. او زما قدر به بیا هلته در معلوم شي. زما قدر به بیا هلته در معلوم شي، چې بنده د تور لحد او قبرستان شم. خدای دې نه کوي. سمورکۍ غږ وانه وري، واله که موږ څه په جنګ ورسره اچوئ. خوشحال لالا یو بیت دی پکې بل چې اعلان زما د مرګ په غوږو واورئ، چې اعلان زما د مرګ په غوږو واورئ، بیا به ژاړې ستا به ډېر د زړه ارمان شم. مننه خوشحال لالا. سلامونه ته علیکم سلام. زه خو عبدالستار رور د وجې قرار لاندې کېناستم، بیا هم مې زړه ښه کوم راځه چې پورته لاړ شي. جنجال خو شته دی، وروسته بیا کوو دا جنجال به بیا په قراره وکړو. جنجال به وروسته کوو. ته اوس هم همدغلته اوسېږه، خوځېږې به نه. زه بل ملګری راخلمه. ما دلته که هڅه وکړله چې عبدالوهاب خان راواخلمه، خو د اړیکې وصل نه سوه راسره. بیا هم که ته هڅه وکړې زه به تا راواخلمه. وفادار صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلام علیکم خوشحال صاحب، ښې جوړې؟ وعلیکم السلام. دا سره کوم ټیک ټاک نوم د اور چې موږ زه غلط وایم او غلط د څه کیسه ده؟ غلطی شاید. ستړي مشئ، په خیر راغلی. پیل کې د لیدونکو اوریدونکو ته خپل ځان ور وپېژنه چې دوی نفوس یې چا برخه اخیستې. محمد رضا مې نوم ده او د کابل ولایت یم او فی الحال فرانسه کې. محمد رضا ورور هرکلی کوم درته، په خیر راغلی. نو مهرباني سمیر افغان هم د تلیفون پر کرښه دا غږ دی اوري، تا ته غوږ کېږو شعرونه دی اورو. خوشحال صاحب زما خو فی الحال شعرونه نه دي یاد، او ستا ډېر غټ مینهوال یم. په افغانستان کې د یو شعر ویلی و، دینک دین ته داسې د یو هغه دی پکې ویلی و، ډېر ښایسته شعر و. هغه شعر اوس داسې درته وایم، سپیشل هم دا تا ته ډالۍ کوم. او دینک دین ته دی پکې ویلی، هغه هلته افغانستان کې مې اورېدلی و، ډېر ښایسته شعر. مننه، خیر اوسئ. بس کوه. کور ودان ډېره مننه. هغه دی هغه م را په یاد که د ممتاز صاحب شعر دی فکر کوم. ممتاز ابرزي صاحب شعر ده، نو حتما یې درته وایم. مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. نن دې سمیر ته هم لږ جزا ورکوو، شعرونه ورباندې وروسته وایو. کله چې د څوک راخیستی یو شاعر مي بیا زړه سخت خارښ یو چې نوبت ورته وکړي. نه ماته خصوصا خوشحال لالا ستا غږ مخکې مې لاندې مې ولیکل چې خوشحال لالا تا ته غوږ یم، خو بس ته ډېر مصروف یې دې ورځو کې. خو خیر راځه غوږ کېږو تا ته چې ملګري لاړ نه شي. ولا هغه دي دلته هم د فیسبوک ملګري دي، خیر وسي دوی دي، دلته دوی دي، دغه دواړه ساتل ډېر لږ ګران کار ده. بلکل بلکل. بس ستا د کور ودانې چې دغه منګه خصوصا منګه ټولو ته دومره مینه راکړې، زموږ دپاره دومره زحمت باسې، راځې دلته موږ ته دغه ستا دغه خوږ غږ نه موږ برخمن کړې. دا زموږ دپاره هر څه دي. بیا هم کور دې ودان خوشحال لالا، ډېره مننه. راځه تا ته غوږ کېږو، لاندې ملګري م په تمه دي. مننه. کور ودان زما دوه خواږه ملګري چې دي، هغوی زیاتره وخت ملګرو ته کومنټونو ته ځواب ورکوي، نو خدای ژوندي لري.
عبدالستار حکیمي صاحب او ترڅنګ یې نو منصور لالا تمه رسېدنې ملګري ته که ما جواب پاتې کېږي ځکه زه خبرو کې مصروف یږم ما جواب پاتې کېږي د هغه دې بخښنه کوي فکر کوم هغه خدای پاماني واخیستله ښه زه شعر درته وایم چې لکه ساز د تنک دین دا لکه ساز د تنک دین دا وړمه ناز د تنک دین دا دین دا واجی وا یو ځل بیا خوشحال لالا لکه ساز د تنک دین دا وړمه ناز د تنک دین دا د خمار انتها اوف اوف دا آغاز د تنک دین دا دین دا واه 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 د خمار انتها اوف اوف دا آغاز د تنک دین دا دما دم دما دم 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 دما دم دما دم دما دم 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 سپړم راز د تنک دین دا دین دا واجی واه واه امیر افغان تانه یو ځل اورو همدا بیت دما دم دما دم 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 دما دم دما دم 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 سپړم راز تنک دین دا سپړم راز د تنک دین دا واجی واه واه ټول سړي شول دا یو دوه درې ټول سړي شو دا یو دوه درې یو ممتاز د تنک دین دا واجی واه یو ځل بیا خوشحال لالا ټول سړي شول دا یو دوه درې یو ممتاز د تنک دین دا واه ډېر ښایسته ډېر خوند د دې کیسې ملګرو ډالۍ منلې وي ټولو ته ډالۍ ډېره مننه ژوندی دې اوسي کور یې ودان خدای دې لري متخصص صاحب حاجي صاحب رشید متین چې زما مشر ملګری ده زما ښه ملګری ده دایم لایف ګوري او دای تاسو ټولو ته سلام وایي همدا مهال وایي چې زه ناست یم ستاسې لایف له فیسبوک له طریقه اورم ډاکټر صاحب زه خوشحاله یم چې ته اورې ډاکټر صاحب زما ډېر خاص ملګری دی او مشر ملګری مې دی زه ډېر زیات احترام ورته لرم خدای دې ژوندی لري ورور تاسې ستړي مه شئ په خیر راغلی اړیکه مو وصل ده که فیسبوک له طریقه ملګري برخه اخیست خو نوم یې ما نلته نظاره کسه زما غږ اورئ ورور نه به زه بند کړمه نو ډاکټر صاحب متین ډېره مننه دی نو فعلا په افغانستان کې په ننګرهار کې اوسېږي د معدې متخصص ده او لوړې زده کړې په بهرنیو هیوادونو کې کړي دي خوشبختي دا وه چې موږ الحمدلله دغسې دوست درلوده چې چېرته هم د ملګرو مشکل به یې پیدا که خصوصا دا په افغانستان کې د معدې تکلیف زښت زیات دی نو ډاکټر صاحب د کور ودانې په ډېر ورین تندي او داسې تداوي به وکړل چې هغه لږ به بیا ما ته زنګونه وهل چې ډاکټر صاحب رانه که نادره کوي ته یې راته پیدا کړه نو خدای دې لري خدای دې باعزته لري حاجي صاحب ډېره مننه چې لایف ګورې کور ودان ښه راځه نو لږ تا ته هم راشو یو شعر درنه واورو چې بیا ونه وایي چې بس منتظر وم او دوه بیته د خوشحال لالا وایي سترګو کې باران د زړه نه وباسه سترګو کې باران د زړه نه وباسه زما په شان جانان د زړه نه وباسه او مرګ باندې حساب یې منور نه درځم مرګ باندې حساب یې منور نه درځم ما پسې خفګان د زړه نه وباسه بیا ووایه ډېره مننه خوشحال لالا وایي مرګ باندې حساب یې منور نه درځم ما پسې خفګان د زړه نه وباسه خوشحال لالا یو غزل راسره دی د پلار په باره کې دی ډېر کم دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي حتما به خوښېږي له هغې مخکې دوه ملګرو کومنټونه کوي ټولو ته وعلیکم سلام وایم او تاسو بیتونه ویلي حکیمي صاحب پوره داد درکه لیکل حکیمي صاحب حکیمي صاحب مې په ده کمنټونو باندې اوبه کوي خلاص جاوید موسازی لیکي په ایران کې دی وایي زه د بام سر کې ناست یم چونې لاندې خلکو ته مزاحمت ونه کوم په همدې قدر ستاسې لایف اورم ښه مهرباني غزل اورو عبدالقهار ور ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ مهرباني زما عزت زما شمله پلاره
زما عزت زما شمله یې پلاره، یو لوړ کردار یوه نامه یې پلاره، او له تا قربان شمه قربان دې شمه، زما ایمان زما قبله یې پلاره. او هره خبره د کتاب دی بابا، ما ته سبق او مدرسه یې پلاره. او زموږ تیارې ژوندون دپاره خوشحال لاله، زموږ تیارې ژوندون دپاره ته بل مشال بله ډیوه یې پلاره. او د چا په وړاندې به سر ټیټ نه کړمه، د چا په وړاندې به سر ټیټ نه کړمه، ته مې طاقت او حوصله یې پلاره. لار خو لویه حوصله ده، مهرباني. بلکل بس خوشحال لاله دغومره و. راځه نو ملګري په تمه خو ستا نه به یو څه واورو. زه به هم وایم، زه به هم اخره کې وایم، خو زه ملګري راخلم دوی نه واورم. زه غواړم چې دغه ماما د لږ در سره واچوم چې یو خبره ورته وکړم، را به اخلم یو دفعه دغه را پیدا مې که دغه ده. ها د افغان صاحب ماما سړی مسې ډېره مننه خوشحال صاحب. بس دو بیته ویم، بس زما د خوري ته دې ډالۍ وي ښه خپله هغه هم ورته ووایه، بیتونه هم ورته ډالۍ کوې، د هغه ورته ووایه، د عبدالستار حکیمي خبره هم ورته په یاد کړه. نه هغه کوشش هغه مشکلات به ټول حل شي انشاءالله. دا بیتونه مې شي باور نه دی په کار په ذهن باندې څه وایي چې اوس مې حافظه کمزورې شوې. د بیتونه دي چې خپله نامه ستا د نامې نه بغیر نه اخلمه، خپله نامه ستا د نامې نه بغیر نه اخلمه، زه سپاره د کلمې نه بغیر نه اخلمه. او خوشحال صاحب چې درد تکلیف را باندې راشي نو په هغه وخت کې عجب بیت دی چې درد تکلیف را باندې راشي نو په هغه وخت کې بله نامه زه د عادې نه بغیر نه اخلمه. د بیا ووایه مننه چې درد تکلیف را باندې راشي نو په هغه وخت کې بله نامه زه د عادې نه بغیر نه اخلمه. یو ځلې بیا ووایه ډېر عالي بیت دی. چې درد تکلیف را باندې راشي نو په هغه وخت کې بله نامه زه د عادې نه بغیر نه اخلمه. واه ډېر عالي ډېر زبردست ده. ماما چې مخکې د ده نه چې لاړ شي دغه یوه ټپه ډالۍ وایي نن به ښه د زړه په زور در پسې وژاړم، نن به ښه د زړه په زور در پسې وژاړم، ورکه یاره نن مې بل رقم یادېږي. ډېره مننه ژوندی اوسې ماما ګله، تا نه ډېره مننه، خدای دې لره. ډېره مننه هغه چا نه چې ډېره مننه وکړي مننه داسې خدای پرماني را سره وایي وکړه همداسې ده زما د خبر دا کوله ته راغلی. ډېره مننه. کور ودان دلته یو ملګري لیکلي دي په فیسبوک پاڼه باندې، مصباح الله ورور، چې دا شعر راته ووایي چې خدایه تا پسې خفه یم، خدایه ما ځان ته نږدې کړه. هغه شعر مې په غالب ګمان په یادو نه ده زده، نو احیانا مخې ته راغی زه حتما راخلم. نو نور ملګري به هم راخلو، سمیر افغان صاحب هم اورو، او کابل څوک را سره مثلا احیانا په اړیکه کې هغه د خپل اړیکه بنده کړي. درې ملګري کولی شو خوشحال صاحب بله اړیکه هم شي راغستی. پوهېږم نه زه ټوکې کوم، نه ملګرو ته به وخت ورکوم ځکه ملګرو مینه زیاته ده پوهېږم خوشحال صاحب. د ډېره وختونو ملګري داسې تږي پاتې دي، غواړي دا تنده ماته کړي یو ځل بیا له ډېر وخت وروسته، ځکه چې زه خپله هغه چې د خیال مزل چې ډېر وخت مخکې ستا هغه وروستۍ خپرونه زما اوس هم یادېږي، کله چې د هغې نه ما بیا اړیکه هم نه ونیولې، یعنې بله مطلب نه وه، خو خیال مزل بیا ستا غږ او خیال مزل او هغه د ملګرو دغه توره شپه ستا بیا خو هی خوشحاله اوسې ژوندی اوسې. عنایت ورور ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. پرون یو دفعه هم سینادره کسولې موږ دې په تشویش کې اچولي وو، نو خدای دې وکړي چې راسې نن برنامه کې برخه واخلې. زه یو نظم وایم
ټولو ملګرو ته ډالۍ ده چې له دې خړې ځمکې لاندې له دې خیر دی یو ملګري غوښتې ده چې یو شعر ماته په یاد ده چې دا ضروري نه ده نادانې چې هم ستا به کېږي د قسمتونو فیصلې په اسمانونو شوي او ته په ځمکه کرښه راکاږې چې دا به کېږي. دا مکمل مې په یادو نه ده زده خو دا به ممکن که تا نه یې اورېدلی راځه ته یې راسره واوره. له دې خړې ځمکې لاندې خدایه کومه دنیاګۍ ده له دې خړې ځمکې لاندې خدایه کومه دنیاګۍ شته لږ مې پوه کړه که نه خیر دی مربوط ستا د پاچاهۍ ده. له دې خړې ځمکې لاندې انسانان که فریختي دي سوله شته پروردګاګ او که دغسې جګړې دي. افغان صاحب له دې خړې ځمکې لاندې انسانان که فریختي دي سوله شته پروردګار او که دغسې جګړې دي. الله الله الله. له دې خړې ځمکې لاندې خلک څه باندې لګیا دي صحابانو به غوندې پاک دي او که زموږ غوندې ګمراه دي. څنګه له دې خړې ځمکې لاندې هلته هم زړونه ماتېږي هلته هم موږ ګناهګار یو هلته هم ظلمونه کېږي. له دې خړې ځمکې لاندې هلته هم زړونه ماتېږي هلته هم موږ ګناهګار یو هلته هم ظلمونه کېږي. له دې خړې ځمکې لاندې ژوند همدغسې عذاب دی او له مرګه پکې وروسته د ذرې ذرې حساب دی. له دې خړې ځمکې لاندې تروبګنۍ که محبت دی انسانیت ته درنښت کېږي که همداسې جهالت دی. الله الله. له دې خړې ځمکې لاندې هلته خلک بچیان پلوري د یو څو پیسو بدل کې خپل سپېڅلی ایمان پلوري. الله الله. څنګه خوشحال صاحب یو ځل بې له دې خړې ځمکې لاندې هلته خلک بچیان پلوري د یو څو پیسو بدل کړي خپل سپېڅلی ایمان پلوري. له دې خړې ځمکې لاندې په ښارونو کې څه حال دی له دې خړې ځمکې لاندې په ښارونو کې څه حال دی کلیوال سره جوړ شوي او په غرونو کې څه حال دی. له دې خړې ځمکې لاندې هم همداسې غریبي ده زلمي لرې دي له کوره په نصیب یې پردیسي ده. له دې خړې ځمکې لاندې هم همداسې غریبي ده زلمي لرې دي له کوره په نصیب یې پردیسي ده. له دې خړې ځمکې لاندې میکدې شته او که نشته. له دې خړې ځمکې لاندې میکدې شته او که نشته مینان موسیقي اوري ډمخانې شته او که نشته. له دې خړې ځمکې لاندې میکدې شته او که نشته مینان موسیقي اوري ډمخانې شته او که نشته. له دې خړې ځمکې لاندې شاعران غزلې لیکي. له دې خړې ځمکې لاندې شاعران غزلې لیکي د عادل په څېر ناکامه عاشقان غزلې لیکي. ټولو ته ډالۍ ډېره مننه. خراب خان اوس راغی تاسې هم ستړي مه شئ ټولو ملګرو ته ډالۍ. عنایت رود ما شعر لوستی یو کومنټ یې وکړم وایي چې زه نشم کولی چې ګډون وکړم روډ مې نن آماده نه یم که نه کتابچه هم راڅخه لرې ده. ښه عنایت پرون یو څه اندازه خفه سوی وه او ما پرون خو ډېره خبرې وکړې عنایت جان نه وه تللی وه چې ما وویل چې ملامتیا زما وه په دې خاطر چې د عنایت نمبر و خو ما سمیر افغان راواخیسته که نه هغه بخښنه ما پرون وغوښته خو عنایت جانه تاسې نه وئ خدای دې وکړي چې خفه نه سې او ما پرون یادونه وکړله چې دا هر څه په دې نه ارزي چې یو انسان زړه درنه ازاد شي او زه هېڅ وخت نه غواړم چې دغسې یو نن چې عمله نه یې خیر سبا چې راغلی فقط چې ته راغللی اول نوبت به ستا هېڅ هر وخت راغلی خدای دې راوله. او هلته یو ملګري زه یې نه پوهېږم دا نوم د ټیک ټاک نومونه ډېر په مشکله ویل کېږي که زه یې په مشکله وایم اما د فیسبوک ډېر ښه ویل کېږي دغسې یو شی ده نو خو د مور لپاره یې دعا غوښتې ده ټول په ګډه سره مور ته یې دعا وکړئ او الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي سره د ټولو میندو هغه میندې چې ژوندۍ دي
هغوی ټول طرف ته روغ صحت ورکړي. او عنایت جان خدای دې وکړي چې خفه نه اوسې. زه پرون ما ډېرې خبرې وکړه خو ارمان داسې ته تللی وي کاش اورېدلی دې وای. نو زه هېڅ وخت نه غواړم چې تا غوندې ګل انسان ته خفه کړمه. ښه انځو سمیر صاحب مهرباني تا نه اورو دا خوریا به دې غوږ سي. زه بیا درته غزل ویم خو هغې نه مخکې 2 بیته بس دغه عنایت ورور ته ډالۍ دي چې د قام په حق او بې ازاره مړه دي پښتانه ټول د حق په لاره مړه دي. شهید نجیب عثمان کاکړ یادوم دا 2 په څه باندې سرکاره مړه دي. څنګه بیا ووایه. مننه. شهید نجیب عثمان کاکړ یادوم دا 2 په څه باندې سرکاره مړه دي. غزل یو څو بیته دي نه پوهېږم نن مې ذهن ته ټول داسې روماني شعرونه ذهن ته راځي چې هغه دی چې اخ شونډې زنه واخوربل شرم دی. فکر کوم د افسر مولا جان غزل دی چې اخ شونډې زنه واخوربل شرم دی بغیر له تا ژوندون مکمل شرم دی. واه واه د مولا جان یو ښه مینهوال درته غوږ ده درته د فیسبوک په طریقه ډېر خاص مینهوال ده او ښه ملګری هم دی ملګري دي سره. بالکل افسر مولا جان دی چې هغه به بل ځای کې وایي چې بالکل اول ځل مین شوی یم. بالکل اول ځل مین شوی یم بالکل جی دا زما اول شرم دی. او ظالمه غټ سړی چای څه کوي. ظالمه غټ سړی چای څه کوي مه کوه واخله دا بوتل شرم دی. واه واه. او ډېر جالب بیت دی نازکې شونډې ورته خوږې نه کړې. نازکې شونډې ورته خوږې نه کړې اول دې کم که دا ځنګل شرم دی. بیا ووایه. نازکې شونډې ورته خوږې نه کړې اول دې کم که دا ځنګل شرم دی. او تا غاړه راکړه زه به خوله درکړمه موږ چاته تا غاړه راکړه زه به خوله درکړمه موږ چاته نه پرېږدو بدل شرم دی. واه جی واه ډېر زبردسته دی ډېر زبردست. زمونږ که ته پاتې شو نو بس موږ سره هم غزلې نه خلاصېږي. ستا ته په تمه ډېره مننه. دلته ما درېیم ملګری هم راواوښته څوم ځل ده دویم ځل ده درېیم ملګری راخلم نه پوهېږم قطع کېږي. زه به لاندې لاړ شم دغه ماما او تا به پاس پرېږدم خوشحال صاحب. زه خوشحاله یم یو کس در سره پاس یار ملګری عمران یاد به در سره ماما ته ورسره پاتې شه زه به لاندې نه وم. مقصد خورایتوب یې وپاله ښه. بالکل همداسې ده. او دغه ملګري فکر کوم خوشحال الله انټرنیټ ضعیفه دی ځکه چې راشي بیا یې غږ نه وي. ممکن داسې یو څه به یې ما راواخیسته خو اړیکه یې وصل ونه سوه را سره بېرته لاړه. نو خدای دې وکړي چې بیا راشي دا ملګری چې نادرکه سرانه. زما دغه یو موبایل چارج هم لږ خلاص کړی دی دغه چارجر به زه راواخلم او وبکئ چارجر راواخله انشاءالله. بس خوشحاله الله کله زمونږ طرف ته هم راچکر شه دا خپرونه بیا هم دلته لایو کوو. واه واه دا به څه خوند وکړي دا به څنګه اخیستی شي. بالکل انشاءالله که ژوند دې لیده کړي ته به وشي. انشاءالله راځه اوس تا ته غوږ کېږو. ښه خوشحال لالا زه خو بیا ما خو تېره خپرونه کې مې زه بیا خاص د عدل جي ډېر مینهوال یم ډېرې غزلې تعقیبوم. د هغه یو غزل ذهن ته راغی دا چې زما کتابچه کور کې پاتې دی هغه وایي چې دا خو د سرو خاورې د سره زر دي د نو خاورې د سره زر دي. واه 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 په دې مو یو بلا سرونه ایښي په دې مو یو بلا سرونه ایښي د پښتنو خاورې دي سره زر دي. واه 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 رایاده شوه چې زه یې په ژبه پاکوم ځله زه یې په ژبه پاکوم ځله د ننګو خاورې دي سره زر دي. واه واه ډېر علي ډېر زبردست ډېر خوندور. کور ودان ژوندی اوسې. له هالین نه یو ملګري سلامونه راسولي دي. خیر دې وسي ملګري نوم مو یو ځل واخلمه چې همکار مندوزی صاحب ډېره مننه خدای دې ژوندی لره آباد اوسې
شی یو ټپۍ را لېږلې ده او دا یې ټولو ته ډالۍ کړې ده. ډېره ډېره مننه ژوندی اوسې. خوریا دې ولیکل وایي هغه ده وایي زما زړه نه خدای خبر. مقصد خوریا او ماما خپلو کې پوه سئ سره خو عبدالماما وبخئ عبدالستار هم مه هېروئ ښه هغه هم ورته په یادوه چې لږ خبره یې کوله عبدالستار خو دې په یاد عبدالستار خو یاد دی هغه چېرته هېرېږي. او دا ورته وایي. ډېره مننه ژوندی اوسې. زه فکر کوم د خپرونې وخت هم بیا هم څو دقیقې اضافه واخیستې ځکه باید 10 بجو 15 دقیقې موږ خلاصه کړې وه. په هر حال تام مننه له نورو ملګرو مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې برخه مو واخیستله. ښایسته ښایسته شعرونه مو راته وویلې او خپرونه مو لا راته رنګینه کړله. له هغو ملګرو مننه چې هم یې خپرونه خوښه کړه هم یې له ملګرو سره شریکه کړه. ډېره مننه تاسې مننه خوشحال لاله. ټولو ملګرو مننه چې لایف یې سپورټ کو لایف یې شیر لایف کو. ډېره مننه د ټولو ملګرو نه. رب دې وکړي چې ټول ملګري خوشحاله ژوند ولري. ډېره مننه ژوندی اوسئ. کور ودان هغه لیکي حکیمي صاحب ساړي که خلطې خپله بنده که ورکړي د خوانه لږه مشکله ده. حکیمي صاحب وایي که نه وایي دا هغه ته وایي تاسې وایي د سمیر افغان ته هغه مه په یادوئ ما مه په یادوئ ورته صحیح ده. لکه یو سړی چاته وایي که نه چې مه کوه تکړه سه 2 نفره جنګي وایي چې بل یې وهي وایي چې مه کوه تکړه سه داسې یو شی وایي. په هر حال ډېره ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ. موږ خو ټوکې کوو موږ خو ټول سره ملګري یو فقط د ساتېرۍ لپاره دغسې یو خبره راکړو یو موضوع کوې نو بیا نو سره مخکې ځو. په هر حال د ټولو ملګرو ډېره مننه. کور مو ودان همکار صاحب تاسې نه مننه چې راغلی. تاسو ټولو ته ښه وختونه الله مو مل شه.